السلام علیکم ګرانو کتونکو، راغلی یم زنډو باندې کلي ته او دلته کې دا یو کلیوال ماحول دی. ګاڼې شروع ده د ګڼو، دا به تاسو ته ښایم. زیاتر مسافر خلک چې کوم دي هغوی د کلي دغه حالاتو پسې ارمان کوي. د کلي خو ډېر ښکلی ساده ژوند دي او مزهناک. نن سبا په کلو کې ګاڼې شروع دي. زمینداران چې سهار شي نو په خپل کار پسې راوځي او نور د دنیا هغه بعضې تاویلي ماویلي او بعضې ټینشنونو نه بېغمه وي او خپل کار سرکار لري. دننه به هم ورځو. وعلیکم سلام، څنګه بابا ښه؟ څنګه چل دی؟ ګاڼې شروع ده؟ عامل روان دی. نور خیر دی؟ خیر دی. صحیح. دننه تاسو ته ښایم. ماشاءالله ګرمه ګوړه پرته ده او بابا هغه دی ناست دی او دا ملګري پکې لګیا دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مشره؟ خیر دی. خیر دی، امن دی. ګرمه ګرمه ګوړه دې وښکله که؟ ماشاءالله. کور به څومره ټایم کې تیارېږي؟ ښه، اوس دغلته بل تیارېږي لکه؟ نو څو کسان د ګاڼې کار دپاره کافي وي؟ هلته یو کس اور بلوي او دوه کسه صحیح. نو دا ګاڼې خو ماشاءالله ډېره ښکلي اوریجنل ګوړه وي. اکثر په دې بعضې ځایونو کې دوکانونو کې هغه ملاوټي ګوړه ملاویږي که نه؟ کلو کې ماشاءالله صحیح ګوړه مزدوران چې کوم وي نو دا په څه حساب ته لګیا وي دلته؟ مزدورانو له موږ د یو پور 100 روپۍ ورکوو او سیر ګوړه ورکوو. حاجي نو 5 پور وباسو نو 500 روپۍ شو، 500 سیره ګوړه دا یو مزدور سره. ماشاءالله خو اوریجنل ګوړه وي. دا پاکه بغیر رنګ کاټه ګوړه. صحیح. دا بغیر رنګ کاټه. دا چې تاسو کله دا هغه کړۍ نه راواړوئ که نه نو دې نه څومره ټایم کې بیا دا لکه کلکېږي که نه؟ مونږ یو ویډیو کتلي وه هغوی نه کلکه شوي وه. چې مونږ راوړو دا په دې رمبو په دغه یې ولړو، بیا په رمبو یې راټوله کړو، بس بیا د چکې کم از کم نیمه ګنټه 3 پوه کې بیا چکې دا زر زر چکې جوړوئ چې لکه ګټه نه شي. جی بیا دغه چکې کړو. کومه مسالېداره ګوړه چې خلک جوړوي څه طریقه وي؟ نو هغه هم دغه کوي چې څنګه راوړو لږ ولړو او کوچېږي په دغه ټایم کې مساله ور واچو او مساله پکې مکس کړو، ګیچې میچې ور واچوئ، هر څه ور واچو بس هغه پکې مکس کړو، بس هغې نه بیا مسالېداره ګوړه جوړوو. او د شپې هم خلک لګیا وي اکثر؟ د شپې هم بلکل دا چې ګنې ډېر شي او نه رسي نو بیا ورته د شپې هم ګرځوو. د شپې هم ګرځوو، بیا د ورځې مې کسان بدلو را بدلو که نه شپ بدلو. دا راته ووایه بعضې خلک یې ګني کرلي وي خو لکه ګاڼې پردی وي که نه نو هغې څه ترتیب وي؟ دا ترتیب یې د بعضې ځایونو اصول دي که نه. بعضې کسان 2000 روپۍ پورلي، څه کسان 2500 روپۍ پورلي، دا چې خپل خپل روټین دی که نه. کرۍ لکه 2000 هم شته، 2500 هم دا چې خپل خپل دغه دی. او مزدور لکه ګوړه ماخلي په یو پور کې پوره مالي 130 روپۍ پوره مالي که نه، او دا موږ مزدور له ورکوو. ټیک شو، ډېره مهرباني. نو دا وګورئ ګرانو کتونکو، ماشاءالله د کلي دغه ښکلی ماحول دی او تاسو وګورئ دا ګوړه تیاره شوي ده او بل پور چې دی نو هغه به هم تیارېږي. هغه چې کوم شربت دی هغه پخېږي او دغه پوزیشن دی. دا مشران هم ناست دي ماشاءالله او بابا دی
بابا څنګه خل الله پلل څومره وخت نه تاسو د غاڼې کار کوي من خو دې کې کینو دویم دریم کار دی ها بس ګپې شپې دی وګړه ډل کړی ها په خوانو وختونو کې اوسانو کې څونه فرق دی ډېر فرق دی په خوا بیل وخت او بیل وخت دی کلبې اوس ټیکټری دي ها کلبې په کله جنریټر دي ها ماشینان شو مینه محبت په حواله سره په خوا څنګه نشته مینه محبت بیخي نشته ها ځانځاني دا بس چې چا څوک خوي کوي ها نه روشته نه تربورشته نه عزیزته بڑا لا غړپ دی زور دا بس بل زور دي زړی کې زوري خلک اني ناس دی لا اله الا وای بالکل ها ډیر مننه تاسو وايي بابا په خوا با اتفاق او مینه محبت اشارونه وو په خوا چې بغانې وینو درې کلبې بولاړې په سټاپ کې درې کلبې ها جی په نمبر ما درې تړلې پونو به وته ها و ځان له غانې غوښتل سره خبرې کی نه ها خلکو به غوبل خوريان نوريان ترانه به راوته غوبل چا به دم غانې دا ها و چې خبرې خلکو له کوړته وړي ها غانې ودی راځي ما پیسې راکوي بس سره بیا تیار کړو وړي صحیح او چا لجت نشته وي ها په خوا بچو د زمیدار په پوله تیرې دي نو په خوشحال شو پند به ته وتاړل اوس چې به تیرې کې نو هغه ته پتندي باندې په خپل بیرته راشه شیطان به نوړه وته یو سمل راشه یو سایو بالکل اوس چې راځي کینه راځه اوس چې راځي او غني ورکه نه مړې نه ها خړونو غټو ها ای بوړا مشران خلکو ساده خلکو ار یو شي کې دار دي ار شي کې برکت مو کنه برکت مو غیدا خبره په پر ملک به غنم خالق په کلبو باندې هغه ورا غونډول او دینه میګم نشي پړې ګول دی اوس کوړتا نو بس اتفاق هم ختم شو هغه شهرونه ارسو او دا ذکر دی هغه چې ځان لکار کول نشو بغیر د شرق وبلنا او ځان لکار چې کور کې درې کسانی کنه ای ترشلم کولی شي بل غنم سنبالول شي بالکل اوس غاڼه لګی نیرو وردا وا دی ویل ګړې پس راځه ګړې پس پوجې راوړه بالکل نه کا شر والی نه غوبل غواړي بس نه دي پیسې غواړي اوس خو چاته وای چې دا شیر دې زنه اوچت کال د کې دا نو ته وې صبر راکې کوم نه وړي سوکو بغیر مزدور بالکل او سوکو دې وړي ځان لکه اوس کار داسې شو چې آسان شو هغه کار کې دونه ګران وا او دا غاڼه په قربانو ګرځي دي کلبو باندې اوس په جنریټر چلیږي نو څوک یو مزدوران په خپل یې صحیح یو چیر وړه بس اورا شکل یو څه بتایا او خلک دا یو بل نه ماړ شو دا ولا کاروان ساتي ځان او خلک ځان لکار کولی شي کنه هغه به نشو کولی ځکه به ابي اجاتو کنه اجاتو یو طلب راشه بل به راشه اوس اجت نشي چا ځان لکار کولی شي بالکل خلک سره راولي او څو ګزګار نه یار سړی په منډه دی ګور ار زری پټنشنونو کې دی اب اجا سره توکل بابو ته ضبط تشبان درلم بالکل اوس تشبان مجبان نشته کلبیم نشته صحیح هو اوس خلک باندې وروړي په جنریټر ودل لګي بس تیار کړی اوسي صحیح او دی بس پیسو به مړی کینه بس پیسې راکا بالکل بس برکت هم نشته 1500 نه 2000 دریا دی صحیح څنګه شمه څنګه خیر یاره ځوان خروان دي شکر دی یار سویم پور دي دا تاسو لورمو مزدوران د لګیا کړي خپل کسان دي بس مزدوران موږ ټول مزدوران یو ها نو د زمیدار سخت هم وینو د شپې وبلګي او منډه تړي وای کنه څنګه دې کې سپاتی کیږي کنه بس یا الله نظام دی روان دی یاره زمیدار نه والی بیا ګران شي بالکل ګران او څنګه لاش بیا ګران شي بالکل همدا سیدا زمیدار نه ورګي او زمیدار خلک کوي صحیح خبره ده نو ګرانو کتونکو دا وګوره ماشاءالله د کلی دا ماحول دی او دا ملګری هم راغلی دی څنګه چلې وې زما حکومت ډېر شو ها غاڼه ته چلا دی په دا مزید پکې کنه ها څه دا دوه چکري دا مو سفرم خبيغه ها او جوس هم پکې اس کا مراشه ګرم شربت هم سکیه دا پکې ګرم پکې جوس دی دا بل تاسو ګلاس څو کې ملاويږي 60 روپے باندې ملاوي دا شان وای او دلته مون پریس نه وی راځي او په سبیل الله کوړه مړې بالکل وګوره دا ډونه کوله ودی بالکل نو ګرانو کتون کو دا وګوره دا غلطه نه غنی ورته او بیا دې پیپ کې چې دین دا راځي دې پیپ کې راځي دلته کې دا وګوره دا شربت راځي دلته کې او بیا دې کې دا کړای دې ډکیږي نو اینا پس چې دې بیا دې نه داسې ګوړه جوړي دا حساب کتاب دی سپیشل مسافرو لپاره دا ویډیو صحیح ها نو تاسو که د ګرانو کتونکو ماشاءالله د کلی دغه ماحول دغه مینه‌ناک خلک او دغه سیستمي تاسو وکړو
ګاڼې سیستم روان دی هغلته کې ملګری لګیا دی هغه ورپسې اور بلوي دغه حساب کتاب دی او بس اتر ته مې ښاد او بس بریالي دی ولی الله تعالی